بسم الله الرحمن الرحیم. خامونګه د ټوټه سټیشن د ریکارډینګ نه بعد دا کلاس مونږه زکالو چې مونږه فایل بوس دلته کې به کنټرول کوو څنګه صحیح شو کنه. فایل خو مونږ دې را کاپی کو نو د دې ویډیو ا چې دی نو هغه به تاسو بیا پلی کوي که چې دغه مشکلات او دا به بي شي صحیح ده کنه. نو زه به راشم دلته کې بوس اف جی او دا د فو اف ماشین چې دی نو هغه فایل د دې ځای نه کنټرول کیږي صحیح ده کنه. نو دا زموږ سره فیلډ جینیس سافټویر دی ها او نو دا موږ اف جی او به موږ سکو ډبل به کلیک کو صحیح شو کنه. فو اف ولیکو کنه دا زموږ سره سره دا فو اف پوینټونه به سره کنټرول کیږي ډیټا به سره کنټرول کیږي دا فو اف د دې ماشین د سافټویر نه کنه. نو دا د هغې سافټویر دی اف جی او 2014. نو دلته به زه امپورټ کوم څه چل به وکړم امپورټ ښه ډیټا ټایپ څه دا خو دنیا شی اف جی او کې خو دنیا دغه دي صحیح ده کنه. ډیټا ټایپس دي یوازې خو زموږ دا ماشین نه دی صحیح ده کنه. نو زموږ دا ماشین چې دی پکې دا 680 310 فارنټ ریټ اور 610 دا د فایل فارمیټ دی بس دا کانسټنټ دا به یاد ساتي چې ډیټا ټایپ پر دی په دې 8 نمبر باندې ښه ٹھیک شو. دا هر یو ماشین ځان خپل خپل سافټویر دی خپل خپل طریقې کار دی خو د دې د دې دی میتډالوجي ټول یو ده. نو دلته به زه راشم دا فایل زموږ سره به ډیسکټاپ دی او هغه فایل فارمیټ څه دی ډاټ ډي اے ټي دی کنه دی ښه چې ډاټ ډي اے ټي دی نو موږ ته سری کړو کلاس راغی که رانغی. نو فایل نیم کلاس هغه سلیکټ شو فایل داسې شو ډاټ ډي اے ټي و چې دلته ته موږ څه سلیکټ کړو ډي اے ټي. دلته کې ډیټا ټایپ یې څه دی دا دی 8 نمبر. دا به زه څه کوم اوپن دی کوم اوس دا ما اوپن کو دا خبره دلته کې راغله چې آی ډي څه ده او لیست اټریبیوټ څه دی صحیح دی که نه. په کوم باندې چې مونږ دا پوینټ دلته کې راوړی دی پوینټ نمبر څه دی دا اوس د ماشین خبره دی دا د سافټویر خبره ده دا څه ده په هغې کې پوینټ نمبر 1 زموږ سره څه و 10,000 20,000 او 100 دا څه و سټیشن و. دا نورې بیا زموږ سره څه وي بونډرانې وي د پریزم هغه هایټ پکې څومره و پوه شئ په خبره که نه که نه یې پوه شئ پې ښه د ډیوایس هایټ څومره وې 4.6 یاد دي دی که نه دی که نه دی دی د سټیشن هایټ وایي. نو دلته ورته څه لیکلی دی ډیوایس هایټ. نو دا خبره ټیک را روانه ده یعنی د دې ډیوایس هایټ سره دا پلس ماینس کیږي صحیح شو که صحیح نه شوه ښه. نو دغه سره زموږ سره کار نشته خو دا ډیټا ټیک نه ده چې دا مونږه 7.3 لپاره ایکسپورټ کوو یا د ایکسل لپاره ایکسپورټ کوو ښه. په دې کې دا خو لیست ویو د دلته څه لیکلی دی میپینګ ته وګوره چې ستا هغه پوینټونه هسې د هغه اندازه لګوري دی 1 چې دی هغه ماشین 2 هغه پوینټ و 3 دا دی 4 دا دی 5 دا دی صرف پې اندازه ولګېده چې یو داسې خبره څه ده ټیک ده ښه. دا نور اخوا ته پکې څه نشته دی. نو دا لیست نه دی دا ټیک نه دی څنګه ټیک نه دی دی به زه څنګه ایکسپورټ کوم مونږ له په دې کې دا 5 شیزونه پکار دي پوینټ نارتینګ ایسټینګ الیویشن او کوډ مونږ له دا 15 کالمونه پکار دي. نو دا خپل ایکسپورټ کیږي نو دلته سری کله ایکسپورټ اس ډي فایل په دې ځکه کلیک وکم او بیا کینسل کوم څه کوم کینسل مې کو نو دا خپل خبر راغستې خو زمونږ دا څه شو برابر شو کنه. اوس په دلته کې څه لیکلی دی ایکسپورټ یې لیکلی که نه دی دا به زه ایکسپورټ کړم څه ته به ایکسپورټ کړم په دغه ډیسکټاپ باندې یا د دې لینډ سره چې کوم فولډر دی خپل دا فایل به په هغې کې وي ښه. نو دلته به زه څه ولیکم دا زموږ سره دی کلاس آفټر لینډ سروې څه آفټر لینډ سروې دا زموږ سره دی که نه کلاس د دې ډیټ بي صحیح ده که نه دا بي په سی ایس وي باندې به سیو کېږي په څه به سیو کېږي ډیټا ایکسپورټډ سکسیز صحیح شو که نه. دا مې اوکې اوس دا فایل دلته کوم ځای کې دی پای دی دې چې زه ډبل کلیک کوم
دا به اوس په ایکسل کې کولاو شي ښه ایکسل کې خپل نه په خپل سی اس وی چې دا ایکسل فارمیټ شو کنه ښه راغې وګورو ته دلته راغې کرانه ټیک شو ټیک نشو یو خدا آپشن شو په دې کې اوس موږ د کار کول دي دا اولنې رو دا ډیلیټ کول دي او دا دوه کالمونه دي څه کول دي ډیلیټ کول دي او دا فایل بیا سیو کول دي نو دې کې هم د کار راغی لکه نو په دې ماشين کې دا خاصیت شته چې زه کله د دې په دې فیلډ جینیس سافټویر کې دلته رائټ کلیک وکم او ډیټا ایکسپورټ کما دې په ټیکسټ باندې وباسي بس هم وباسي دا ټي ایکس ټي باندې موږ به د سری کلی کلاس اقا دا خبره به دې کې اوکے کا اوس په ایکسل کې موږ دونه کار وکړو کنه زه دا فایل کولاوم دا کلاس ته دلته کې څه کار کول پکې خو بس د کام اډیمیټر باندې د دې مطلب دا چې دا فایل ما دلته څنګه ایکسپورټ کړو ډایري کې په سیول 3D کې امپورټ کوا خو چې سی اس وی ته مې ویو بیا به کې کار کوي نو کومه خبره ټیک شو ډایري کوله صحیح شو کنه ها نو دا هم برابر کو مونږه ویس خبره نه دا مونږ سکو برابر کو او دا یو هم برابر کو اوس په ځلا شمه سیول 3D سافټویر په دې سیول 3D کې بزا نیو ډرینګ کولاو کوم ټیک شو جی نیو ډرینګ چې څنګه کولاو کوم دلته بزا پوینټونه څه کما امپورټ وکم څه وکم امپورټ وکم نو دلته مې کریټ کو هغه طریقه ده دلته مې امپورټ کو دلته کې کله ده کنه پی ای ان زد ډي صحیح ده کنه دلته رااله دلته اوس لیکل ده آل فایل صحیح لیکل نو موږ وایو نه سی اس وی دی رااله کلاس افټر لینډ سروې دا راغی کرانه غي و دلته کې وایي صحیح لیکل ایسټینګ 10000 لیکل ناتینګ صحیح لیکل صحیح ښه نو زما چې نه پی ای ان زد ډي ده ته په ټیکسټ کې راواله بس کې راواله ټی ایکس ټي کې راواله ټیکسټ نو دلته کې زموږ سره څه ده کلاس اوپن کړه 10000 20000 لکه خبره یو شو خو هغه کار او داسه شو یو شاته شو دا ما اوګه کو ها چې کله به اوګه زد انټر ا انټر می پریس کو یا د ماوس کرال می ډبل کلیک کو نو ماته دا ان سکرین شو خیال دې کنه ماشين چې کوم ځای فټ دا زما ټمپلیټ ته ما ځان خپل جوړ کړی دا تاسو پوي دا بار ماشين بخپل راغی کوم ځای کې ماشين فټ ده ټیک شو کنه نو ماشين دلته لګیدل دي او نار دې کم ده دا نار ده نو نار دې ببره دی سي ټیک شو نو دا چې د دې پوینټ لکه دا نقشه ویسي او نار سیمت تسری او په نار ته تاو کی نو دا د خپل په توګه چې دا 2 پوینټونه بیا کم دي اوس به شي خبره څنګه नहीं पहुँच है हाँ तदिन मजोस लाइन राको महा तदिन जा आम लाइन हम राको लशम एल एंटर वाला और कल जो पॉइंट टू पॉइंट दा लाइन राको वली कना बदे ऑब्जेक्ट स्नैप के हम सको सिर्फ नोड बा अनको दा नोड बा क्लियर को सब अनको नोड ए चीज कल लाइन राको मुझे माता आगाज के स्नैप कीजिए ये नहीं कना चीज बा के खता ना शमे شو ګډیګ نشلی دا ایریا مونږه په لاین باندې بند کړې سلیکټ سیمیلر کا ډیلیټ دا زه په پوری لاین باندې کولای شم پی ال انټر په یو کلیک وسلیکټ کیږي ها خبره دا ده کنه چې مده زما خپل ټیب هم دی غوړې دي زه دې کوم صحیح ده کنه چې بیا تاسو د خیر سره مخ کې لاړ شئ نو خبره بیا پته لګي صحیح ده کنه create line by point object ها صحیح دلته کې وزرا شم line by point object اما زما چې سې یوز کیږي ما ځان نه دا څه دا پورو ډیټا بیس دی صحیح ده او create line by point object point range لیکل دی لیکل point object دی ها نو دا وزرا والو خبره ده چې تاسو باندې باندې ټرا کوئ ها ټیک شو ټیک نه اوس په دا د دې سره وځه کومه اوس په دې نه زه ایریا جوړوم کنه نو ایریا څنګه جوړوم پارسل ته براشم او
create parcel from object ٹھیک شو کنه دا دې سلیکټ کړئ او انټر کا دا ون هر څه ټیک دي اوکے صحیح ده کنه سکیل دې له کوټي راغله دا د کلیک کتل ته کې د بار درو باسه ایریا زم سره 683 سو ګوره 683 سکوير فیټ ایریا دا ٹھیک شو نو دې د چار پیرا پټواری ولیکا موږ د پټواری وایو پیرامیټرز وته ولیکا نو پیرامیټرز په څه کې لیکل کېږي په انوټیټ ټیبل کې به لیکل کېږي نو انوټیټ ټیبل خو دلته کې نشته بده بده زرا کلیک وکما کچا د نو تاسو بده کې نو هم به راولې او کنه یې به خدا انوټیټ دی سره نو دلته کې وځل لیبل لا ولم لیبل کې په پارسل تراشه ملټیپل سیگمنٹ نو بده کلیک وکما او انټر وګورئ تا د دې پوینټ پورې سونه دی 66 65 10 فوټ 9 انچ او 10 فوټ پوجي به خبره ډیټا کنټرول دی ولې دوه بالکل د دې نه بعد موږ څه کلاس اړ دا همغه پوینټونه اوس که زموږ سره هر څومره ایریا ده او طریقې سره د ماشين د بیرګیدو طریقه سره پرې زمونه خو بیا دار دي نه ښکار ټیک ته ټیک نه خجی اوس په دا مونږ څه چل کو دا مونږ د یو ماشين نه سره یو مونږ دا پوینټونه غستل او هر یو پوینټ په مونږ جدا سیو کوو نو دا خو به زمونږ ډیره غټه سروې نو زه به راځم او که چې د ګرام ریکارډ یې شو بیا به څه کوم پوینټونه مې اخیستو ریکارډ نه یې شو چې پوینټ به څنګه ریکارډ کوم نو دا اتوماتیک ریکارډینګ لپاره موږ سیټینګ کوو ان شاء الله صحیح ده نیکسټ کلاس لپاره اجازه غواړو د الله په امان